السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سنگل پیز موټر د فارورډ او ریورس چلولو پر رابطه باندې دا چې څنګه کولی شو یو سنگل پیز موټر په فارورډ او ریورس دواړو طریقو سره وچلو او د سنگل پیز موټر د فارورډ او ریورس سرکټ څنګه تکمیلولی شو د دې نه علاوه د سنگل پیز موټر د کنیکشن بکس 3 یا 4 تارونه څنګه معلومولی شو چې د دې رننګ وینډینګ کوم یو دی او د دې سٹارټینګ وینډینګ کوم یو دی دا ټول مهم معلومات تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ او د سنگل پیز موټر د فارورډ او ریورس چلولو لپاره تاسو د کیم سویچ څخه استفاده شئ کول او د دې نه علاوه تاسو د آن او اف پوش بټنو څخه هم استفاده شئ کولی د هغه اف او آن پوش بټنو څخه استفاده شئ کولی چې د هغې کپیسیټي د 10 امپیر نه تر 15 امپیر پورې وي ترڅو د موټر لوډ برداشت کی او دا ګرمي نشي او دا ونه نو په دې ویډیو کلیپ کې زه ستاسو سره د سنگل فیز موټر د فارورډ او ریورس هغه ډایګرام شریک کوم چې مونږه څنګه کولی شو یو عادت د سنگل پیز موټر د پوش اف او آن بټنو په واسطه باندې په نورمال ډول باندې وچلو لکه څنګه چې په لیفت کرین کې او داسې نورو برقي سامان آلاتو کې په نورمال ډول باندې چلی راځو د سنگل فیز موټر وینډینګ څنګه معلومولی شو چې دا د سٹارټینګ وینډینګ دی او دا د رننګ وینډینګ دی عموما سنگل فیز موټر په دوه قسمه وینډینګ باندې چلیږي چې دوستانو عبارت دي د سٹارټینګ وینډینګ څخه او د رننګ وینډینګ څخه سٹارټینګ وینډینګ هغه دی چې موټر ته دوستانو دی کور کوي او رننګ وینډینګ هغه دی دوستانو چې موټر په دې باندې ګرځي نو په سمپل او ساده توګه باندې څنګه معلومولی شو چې د سنگل فیز موټر رننګ وینډینګ کوم یو دی او د دې سٹارټینګ وینډینګ کوم یو دی عموما د سنگل فیز موټر لپاره ډبل ویر د رننګ وینډینګ لپاره استعمالیږي او نری ویر د سٹارټینګ وینډینګ لپاره استعمالیږي او د دې نه علاوه دوستانو د ډیجیټل ملټی میټر په واسطه باندې مونږه کولی شو د سنگل فیز موټر رننګ وینډینګ او سٹارټینګ وینډینګ معلوم نو د ډیجیټل ملټی میټر انتخاب سوچ دا په کنټینیوټي اوم او ریزسټنس باندې سلیکټ کوو او د دې نه وروسته دوستانو د پروپس په واسطه باندې د موټر رننګ وینډینګ او سٹارټینګ وینډینګ دا معلومو کله چې دوستانو دوه ویرونه مونږه چیک کوو او د دې ریزسټنس ویلیو دوستانو دا کم وي نو دا د رننګ وینډینګ کویلونه دي او د کم باقی پاتو دوه ویرونو ریزسټنس چې دوستانو هغه زیات وي نو دا د سٹارټینګ وینډینګ کویلونه او د دې څخه وروسته دوستانو یو د رننګ ویر او یو د سٹارټینګ ویر یو ځای کوو دې ته کامن ویر ویل کیږي او باقی پاتې دوه ویرونو ته یو ته د رننګ ویر ویل کیږي او بل ته د سٹارټینګ ویر ویل کیږي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د ډیجیټل ملټی میټر په واسطه باندې د رننګ او سٹارټینګ وینډینګ کویلونه معلوم کړئ او د دې ویرینګ او کنیکشن وکړئ نو راځو دوستانو څنګه کولی شو سنگل فیز موټر په فارورډ او ریورس توګه باندې وچلو د دوستانو د سنگل فیز موټر د فارورډ او ریورس چلولو لپاره موږ ضرورت لرو د اے سی سپلای لپاره یو 2 پوله ام سی بی بریکر ته 2 عدد آن پوش بټنو ته یو عدد کپیسټر ته او یو عدد سنگل فیز موټر ته او د سنگل فیز موټر څخه 3 ویرونه بهر ته راوتلي دي د کنیکشن لپاره چې یو ته ویل کیږي دوستانو کامن ویر دا بلیک دی تور دی او دوه دوستانو یو د رننګ ویر دی او بل د سٹارټینګ ویر دی نو راځو دوستانو د سنگل فیز موټر د فارورډ او ریورس چلولو ویرینګ ډایګرام او کنیکشن طریقې ته اول 2 پوله ام سی بی بریکر ته فاز او نیوټرل اے سی پاور سپلای کوو دوهم د ام سی بی بریکر څخه نیوټرل ویر ډایرک د موټر کامن ویر سره نصب او کنیکشن کوو دریم د ام سی بی بریکر څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د ریورس آن پوش بټن سره نصب او کنیکشن کوو څلورم د ریورس آن پوش بټن د امدغه فنډ څخه دوستانو فاز ویر د فارورډ آن پوش بټن سره نصب او کنیکشن کوو پنځم او د فارورډ آن پوش بټن د دوهم پینټ څخه دوستانو فاز ویر ډایرک د موټر د رننګ ویر سره نصب او کنیکشن کوو شپږم همدا ویر د کپیسټر د یو ویر سره نصب او کنیکشن کوو اوم او د کپیسټر دویم ویر د موټر د سٹارټینګ ویر سره نصب او کنیکشن کوو اتم د ریورس آن پوش بټن د دوهم پینټ څخه فاز ویر ډایرک د موټر د سٹارټینګ د هغه ویر سره نصب او کنیکشن کوو چې د کپیسټر سره
کنیکشن شوی دی ورسره کنیکشن کوو. د دې نه وروسته دوستانو زمونږ د سنګل فیز موټر د ریورس او فارورډ ویرینګ او کنیکشن او ډایګرام په مکمله توګه باندې تکمیل شو. د دې نه وروسته دوستانو موږ کولی شو خپل موټر په ریورس او فارورډ دواړو طریقو سره په نورمال ډول باندې وچلوو. د آن پوش بټنو د پریس کولو په صورت کې لکه څنګه چې د فلایټ کرینونو لپاره استعمالیږي. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سنگل فیز موټر د فارورډ او ریورس وایرینګ کنیکشن او ډایګرام چلولو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.